السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه یم احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. کو تاسو فکر کړی وي زیاتره وخت څوک کمنټو کې یا تاسو ته SMS کې نو دغه لیکلو هغه سټایل یې دغسې بدل وي یا دغسې چینج وي، دغه ډیزاین یې بدل وي. نو کو تاسو مو غواړئ چې خلکو ته دغسې SMS وکړئ لکه څرنګه چې ما دا SMS کړی دی او د دې دا لیکل دغسې چینج دي، نو کو تاسو مو غواړئ چې دغسې لیکل وکړئ، دغسې کمنټونه وکړئ، دغسې SMS خلکو ته ورسینډ کړئ. نو کو تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو تر اخره پورې ګورئ او که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته راشي. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کړئ. پلی سټور ته به راشئ. چې پلی سټور مو کولاو کو دغه د سرچ په ځای کې به تاسو ولیکئ سټایل ایټ. چې دلته مو سټایل ایټ ولیکو نو تاسو له به یو څو اپلیکیشن مخې ته راشي. سټایل ایټ به کلیک کړئ، دغه به سرچ کړئ. دغه اول کوم اپلیکیشن چې دی سټایل ایټ نو دغه به انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کو دا بیا اوپن کړئ یعنی کولاو به کړئ او دلته یو څو آپشنز دي چې دغه به نیکسټ کړئ. نو دا اول آپشن دی دا به نیکسټ کې او دا دویم کم آپشن چې راځي یعنی ډیډ یو سی د سټایل ایټ بټن نو دا به نو کې چې نو مو کو دلته اوس دغه آپشن به کلیک کې او دا به دلته آن کې نو ټولو نه اخیر ځای ته به راشئ. اخري آپشن ته سټایل ایټ دغه آف دی دا به آن کړئ. چې کله مو آن کو دغه به اوکې کړي. نو اوس د دې سیټینګ ختم شو او زه تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه دغه لیکل په عجیبه عجیبه سټایلونو کې یعنې ښایسته ښایسته سټایلونو کې ولیکئ. نو زه راځم واتساپ ته راځم. واتساپ مې کولاو کو او زه تاسو ته دلته طریقه ښیم چې دغه لیکل څنګه کیږي. نو که تاسو غواړئ چاته دغسې سټایل کې لیکل ور سینډ کړئ نو دلته زه لیکم سلام. د دې نه مخکې به یو پلس نشان یا د جمع نشان وکړئ او یو به په اخره کې د جمع نشان وکړئ نو اتوماتیک به دغه آپشن تاسو ته آن شي او دلته بیا تاسو کولی شئ چې کوم ډیزاین تاسو خوښ وي په هغه کلیک وکړئ او سینډ یې کوئ. نو تاسو وکړه چې دغسې ښایسته ډیزاین کې SMS ور سینډ شو. نو ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راشي. تر بله ویډیو د الله په امان.